زموږ مسلمانان د کوچني اختر ورځ ډېر په جم او خروش په مینه او محبت سره لمانځي او په کومه طریقه چې لمانځي باید د اسلام پر طریقه باندې نو اوس په دغه پوښتنه به یو څو ورډ تقسیم کړو. اول دا چې په اسلام کې د دې اختر څه حیثیت دی. الله جل جلاله د دې اختر د میاشت څخه مخکې د روژې میاشت موږ ته راکړل چې هغه ډېر د برکتو، د عظمتو، د کرامتو او د رحمتو میاشت ده. الله جل جلاله پر دې امت باندې پیرزوینه وکړه. امت هغه امت چې په دې روژې کې فارغ شلي چې هغه عبادات کړي، روژې نیولي، تراویح کړي، دعا او ذکرونه، عبادات، قرآن عظیم شان تلاوتونه، درودونه د خپل وس مطابق یې ټوله عبادت کړي. د دغه کسان دپاره الله تبارک وتعالی د دې عباداتو په عوض کې دغه د خوشحالي ورځ راوړي. دا خبره د زموږ څه یاد دی، د اختر د هر چا دپاره نه دی. هغه کسان چې روژې نه نیسي یا روژې نیسي برای انعام یې نیسي، نه پکې عبادت کوي، نه درواغ پرېږدي، نه دوکه پرېږدي، نه مسلمانانو سره ښه رویه کوي، د دې کسانو دپاره قطعا د اختر په اسلام کې نشته. دا دې واورئ، دا الله جل جلاله اختر جوړه کړی دی د هغه کسانو دپاره چې د اختر اهل یې. جعل الله لکم عیدا وجعلکم له اهلا. الله جل جلاله امت مسلمه و دپاره اختر راوستی، ویګرځوي اختر د مسلمانان د دې اهل الله پاک جل جلاله جوړ کړ. نو دا د الله تبارک وتعالی د لوري یو الهي تحفه ده. دا د الله د لوري یو سوغات دی امت ته الله تبارک وتعالی ورکړي. ګوري نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم د راتګ څخه در مخه رقم ورځې لمانځل کېدلې او هر قوم خپل اختر لري. مثلا ته راواخه په هر باطل ادیان او که حق دینونه تېر سوي دي، په دې ټولو کې د خوشحالۍ د لمانځلو دپاره خپل ورځ وه او خپل وخت یې. حضرت انس رضی الله عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته تشریف راوړي، په دا وخت کې موږ 2 ورځې د خوشحالۍ درلودې چې په دې کې به موږ بازۍ کولې، میلې به کولې. نبي علیه الصلوة والسلام راته وایي چې الله جل جلاله ستاسو دغه ورځې در بدلې کړلې په دغه شي باندې. نو الله تبارک وتعالی د نورو قومو د اخترو څخه موږ الله پاک جل جلاله منع کړي یو، ځکه چې نور چې کوم ادیان دي هغه په هر نامه باندې اختر لري. عیسایان هم لري، هندوان هم لري، یهودیان هم لري، هر قوم لري. لیکن مسلمان ته الله جل جلاله دغه 2 ورځې د اختر او د خوشحالۍ د لمانځلو دپاره الله تبارک وتعالی ورکړي دي. او مسلمان باید په دغه ورځ باندې د اسلام په حدود کې دننه د اختر ولمانځي او د الله د لوري دغه تحفه چې کوم ده دا مسلمان قبول کړي. یو خدا خبره سو چې دا د الله د لوري تحفه ده. دوم ما درته ووایي چې دا خوشحالي د هر چا دپاره نه ده، دا خوشحالي د هغه چا دپاره ده چې په روژې کې محنت کړی، ځان یې ستړي کړي، روژې یې نیولي، قیام اللیل یې کړي، مسلسل الله تبارک وتعالی ته په دعا او په ژړا باندې وي د هغه کسانو دپاره. دا نور کسان که کالي جوړوي، که خوشحالي کوي، دا د هغوی دپاره اختر نه دی، هغه هېڅ په راګډ سوي دي. درېیمه خبره ده چې دغه اختر ورځ چیش ته وایي. آیا اختر دې ته وایي خدای نخواسته العیاذ بالله لکه د روژې یو عذاب چې تیر سو بس خپل سر ته یې لاس وي هر څه چې کوې؟ نه، ګورئ دا خبره واورئ. خاص کر زموږ د امت ځوانان دي دا خبره ډېر په ښه ارامه غوږو باندې واورئ. روژه د عبادت میاشت وه، الله تبارک وتعالی شیطانان تړلي وه، موږ ته د عبادت توفیق را کړی و. الله جل جلاله دې وکړي چې زموږ د ټولو مغفرت الله پاک په دې میاشت کې کړي. د رحمتو میاشت وه، د مغفرت میاشت وه، د جهنم څخه د ازادۍ میاشت وه. خو چې کله د روژې میاشت تېره سي، د اختر اوله ورځ سي، مسلمانان عیدګاه ته ځي، الله د فرشتو په وړاندې په دې مسلمانانو فخر کوي او عام د بخشش اعلان کوي. ښه چې الله موږ وبخښلو، نو بیا دغه فایده سوله د الله جل جلاله د پیرزویي چې الله زموږ سره دومره احسان وکړي، موږ یې وبخښلو. د دې فایده دا سوله چې موږ راولاړ سو د الله نافرمانۍ ته م راوتړو چې دا څنګه اختر راغلی دی، د اختر په شپه باندې زموږ سالي الله دې پر موږ رحم وکړي.
زموږ ځوانان د باندې راوځي په بازارو کې ګرځي مسلمانانو ته تکلیف رسوي بعض کسانو د موټرسایکلاتو څخه تولۍ کښلي بعض 4-5 پر سپاري بعض سروس ته هوا ورکړي چا ډولونه را روان کړي چا رقص کوي څوک په موټر کې رقص کوي څوک غټ ټیپو ته یو اوازونه ورکړي دا په دې باندې خوشحاله دي چې الله شیطانان تړلي وه اوس یې رایله کړه د شیطانانو په رایله کېدو باندې موږ خوشحالي کوو عیاذ بالله ای د الله بندګانو نور خو نو الله تبارک وتعالی ته سم سي هغه روژې مبارکه میاشت تېره سول الله پاک د ښه عبادت توفیق راکړي اوس بیا د خدای د فرمانۍ ته ملا وتړل دوم دا چې د اختر په ورځ مبارکه ورځ باندې زموږ ځوانان په امامو کې اخته ځان د دنیا د ډمانو د دنیا د الله پاک جل جلاله د دشمنانو په شکل باندې جوړي هغه روژه کې چې کوم لږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت مطابق شکل جوړ کړی و هغه هم لرې کړي افسوس پر دې کسانو